اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت و 50مه برخه. په تیره برخه کې مو د ماء الرجیع هغه فاجعه او غمجنه دردناکه واقعه بیان کړه. اوس به د بئر معونه فاجعه او دردناکه واقعه بیان سي. په عین دغه میاشت کې چې دغه د رجیع د اوبو دردناکه حادثه پیښه شوه، یو بله غمجنه واقعه هم مسلمانانو ته پیښه شوه چې تر هغه اولې حادثې ډېره غمجنه او دردناکه وه. په دغه واقعه کې چې د سیرت په کتابو کې او د تاریخ په کتابو کې د بئر معونه په فاجعه سره مشهوره ده، نو د هغې خلاصه ده چې عامر ابن مالک چې په ملاعب الاسنه سره مشهور و او د بني عامر د قبیلې چې په نجد کې واقع وي د هغو مشر او سردار و. رسول صلی الله علیه وسلم ته راغلی چې د اسلام عقیده او احکام ځینې واوري. پس له هغه چې قرآن او د اسلام احکام یې واورېدل، اسلام یې خوښ سو مګر مسلمان نه سو. اسلام یې نه رد کوي او نه قبول کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله، که د مسلمانانو یوه ډله په نجد کې د بني عامر قبیلو ته راولېږي چې اسلام او احکام یې ورته بیان کړي وای او ستا دین ته یې دعوت کړي وای، نو زه امید لرم چې هغوی به ستا دین قبول کړی وای، او که زما قوم اسلام ته داخل شول نو زه هم د هغو سره یو ځای مسلمانېږم. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه پر خپل اصحابو د اهل نجد د خلکو څخه بیریږم. هلته نورې قبیلې ستا چې د اسلام او د مسلمانانو دشمنې دي. نو عامر ابن مالک وویل ستا اصحابو ته زه جوار ورکوم، که هر چا ستا پر اصحابو تیری او تجاوز وکړي لکه پر موږ بني عامر چې یې تیری وکړي. په دغه جوار د رسول صلی الله علیه وسلم اطمینان حاصل سو، نو د خپل اصحاب کرامو څخه څو نفره بني عامر ته ورولېږل چې د نفرو په شمیر او په عدد کې دوه روایت دي. څوک وایي چې 40 نفره ول او څوک وایي چې 70 نفره، خو دغه د 70 نفرو روایت صحیح دی. رسول صلی الله علیه وسلم د دغه 70 نفریزې ډلې مشر منذر ابن عمر رضی الله عنه وټاکئ. دغه 70 نفره ټول د قرآن مجید حافظان ول او په مسلمانانو کې علما ډیر صالح او د شرف خاوندان ول. کله چې عامر ابن مالک ولاړی، رسول صلی الله علیه وسلم دغه نفر پسې ولېږه. دغه اصحاب کرامو په لاره کې هم خلک اسلام ته دعوتول او اسلام یې ورته بیانوي. څو بئر معونه ته ورسېدل، هلته یې واړول. بئر یعنی څا، عادتا خلک هم د یو اوبو سره اړوي، نو دوی هم دلته د دغه اوبو سره واړول چې دلته دغه څا موجوده وه، چې دغه څا په علاقه کې د بني عامر او د بني سلیم د قبیلو وه. دغه مسلمانانو د اړولو منطقې ته یو بل د الله دشمن عامر ابن طفیل هم ورنږدې و، چې دغه عامر ابن طفیل بیا د عامر ابن مالک ملاعب الاسنه وراره و. اوس نو منذر ابن عمر رضی الله عنه چې د مسلمانانو د ډلې مشر دی، د رسول صلی الله علیه وسلم یو لیک یې د دغه عامر ابن طفیل دپاره ورته راخستی دی، او چې په هغه لیک یې دی اسلام ته دعوتوي. د حرام ابن ملحام رضی الله عنه په لاس یې و دغه عامر ابن طفیل ته دا خط ورکړی و. حرام ابن ملحام رضی الله عنه د انس رضی الله عنه د مور چې ام سلیم ده د هغې ورور دی، مګر عامر ابن طفیل یو خبیث او د اسلام دشمن سړی و. کله چې حرام ابن ملحام رضی الله عنه ورغلی او د رسول صلی الله علیه وسلم خط یې ورکړی، د مخه تر دې چې دغه خبیث د رسول صلی الله علیه وسلم خط ووایي، هغه لیک یې څیرې کړی او د خپلو نفرو څخه یو چا ته اشاره وکړله چې ویې وهه. هغه نفر هم نیزه پورته کړه او حرام ابن ملحام رضی الله عنه یې پر شا داسې ووهی چې نیزه یې تر ځیګر ووتله. په دغه وخت کې حرام رضی الله عنه نارې کړې الله اکبر فزت ورب الکعبه، د کعبې شریفه په رب دې مې قسم چې کامیابه شوم. بیا نو غزار شو او شهید شو. دغه وهل په غدر او په خیانت سره و، ځکه قانون داسې دی چې قاصد یا لېږل سوی نفر نه وژل کېږي،
او دغه عامر ابن طفیل خائن قاصد ووژي. هغه نفر چې حرام رضی الله عنه ووهي هغه وایي زه په تعجب کې شوم، ما مړ کړئ او دی وایي چې زه کامیاب شوم. دا ځکه چې هغه قاتل پر آخرت او پر جنت او دوزخ شو پر بدو باندې د جزا ورکولو هیڅ ایمان او عقیده نه درلوده، نو خود په کامیابی نه پوهېدی، مګر حرام رضی الله عنه چې مسلمانو د هغه دپاره د شهادت پوره کامیابي وه او په خوشحاله شو، نو ځکه یې وویل چې والله کامیابه شوم. خو بیا په وروسته کې هغه قاتل هم مسلمان شو او دی وایي چې زما د اسلام سبب دغه د حرام رضی الله عنه جمله وه چې ویل به چې فزت ورب الکعبه. اوس چې عامر ابن طفیل ملعون دغه قاصد حرام ابن ملحان رضی الله عنه په غدر او په خیانت سره ووژنئ، نو یې قصد وکوئ چې د ده هغه نور ملګري مسلمانان او حافظان هم ووژني. اول خو یې د بني عامر د قبیلې څخه د مسلمانانو پر وژنه مرسته وغوښتله، خو هغو دغه د غوښتنه نه قبوله، ځکه ویل یې چې ملاعب الاسنه جوار او امان ورکړی. بیا د بنو سلیم د قبیلو څخه وغوښتل چې د مسلمانانو په وژلو کې مرسته ورسره وکړي. د بني سلیم د قبیلو څخه درو قبیلو دغه د غوښتنه قبوله کړه چې هغه قبیلې عصیه، دویم رعل، دریم زکوان، دا قبیلې کفارو لشکر سره راټول کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم د اصحابو په شاوخوا راوګرځېدل. مسلمانان چې د عامر ابن مالک یا د ملاعب الاسنه په جوار کې ول او هغو د دغو ټولو کړو وړو صدی ناخبره ول او مطمئن ول چې څوک کار نه پرالي، ځکه دغه ملاعب الاسنه د دې ټولو قبیلو رئیس او مشر و. نو مسلمانان څوک عبادت کوي، څوک قرآن مجید وایي، هیڅ داسې فکر نه کوي چې څوک به حمله پر راوکړي، چې ناڅاپه لشکر پر راوګرځېدی او د هره طرفه حملې پر شروع شوې. د اویا نفر مسلمانانو او د درو قبیلو د خلکو په مابین کې جنگ شروع شو. مسلمانانو تر هغو جنگ وکړي چې اول تر اخره ټول شهیدان شول، بې له دوو نفرو چې یو یې عمرو ابن امیه او ضمري رضی الله عنه او بل یې منذر ابن عقبه الانصاري رضی الله عنه، چې دغه دوه نفره د خپل ځای څخه لرې تللي ول او د مسلمانانو شان یې څارل. خو یو بل دریم نفر هم ژوندی پاتې شو چې هغه کعب ابن زید ابن نجار نومېدی. دی ډېر زخمي و او د وژل شوو کسانو په جملو کې پروت و، مګر روح پکښې و. کفارو یې په ژوند نه سو پوه، کفارو یې په ژوند نه سول خبر او نه په پوه سول، نو دی هم پاتې شو چې بیا دغه صحابي د خندق په غزا کې بیا شهید شو. دلته د بئر معونه سره پاته مسلمانان ټول شهیدان کړل شول. خو هغه دوه نفره چې لیري او اوشان یې څارل، دوی هلته په دشت کې دي او له هغه ځایه ولیدل چې پر هغه منطقه چې د دوی ملګري اړولي ول په هوا کې ډېر مرغان ګرځي. نو د ځان سره یې وویل چې والله په یو سبب باندې دا مرغان راغلي دي، ځکه د دشتي خلکو دا یو تجربه وه چې مرغان پر یو شي راځي. نو هغه خپلې منطقې ته په ډېر احتیاط ورنږدې شول او د یو لوړې غونډۍ څخه یې ورته وکتل. ویې لیدل چې ملګري یې ټول وژل سوي دي او سرونه یې پرې سوي دي. اوس دغه دوه نفره مشوره یې سره وکوله چې موږ باید څه وکړو. عمرو ابن امیه رضی الله عنه ورته وویل چې زما په فکر موږ باید ولاړ شو او رسول صلی الله علیه وسلم خبر کړو چې دغسې واقعه پېښه شوه. مګر انصاري وویل والله زه په دې نه یم راضي چې د هغه ځایه ولاړ شم چې هلته منذر ابن عمرو رضی الله عنه وژل سوی دی، زم باید چې په دغه ځای کې ووژل سم. نو یې په دواړو پر کفارو حمله وکوله. انصاري هم شهید کړل شو او عمرو ابن امیه رضی الله عنه دا یې ژوندی ونیول. اوس نو عمرو ابن امیه د کفارو په لاس کې بندي شو. عامر ابن طفیل د خپل ځان سره بوتلی او پوښتنه یې ځینې وکول چې څوک یې او د کوم ځایه. عمرو رضی الله عنه ته وویل چې د بني ضمره د قبیلو څخه. عامر ابن طفیل وویل چې دا څنګه ښه کار شو، زما مور نظر ایښی و چې د بني ضمره د خلکو څخه به یو مریی ازادوي. اصلا خو د بني ضمره ټول حر او آزاد خلک ول، په هغو کې مریی نه و، خو د عامر مور دغسې سخت او مشکل نظر ایښی و او اوس د هغې نظر د عمرو رضی الله عنه په ایله کولو سره ادا کېږي. نو عامر ابن طفیل وویل چې زه د دې دپاره ایله کوم چې زما د مور نظر ادا شي. د عمرو ابن امیه سر یې ور وخرېی چې دا په هغه وخت کې د مریي
علامه و او بیا یې الګي عمرو ابن امیه رضی الله عنه په ظاهر او په غمجن زړه باندې د مدینه منورې پر طرف باندې په داسې حال کې رهي شو چې ډیره ترخه واقعه او ترخه خبرونه ورسره دي د رسول صلی الله علیه وسلم د اویا نفر هغه اصحاب کرامو چې په مسلمانانو کې د ډیر فضیلت خاوندان ول او د قران مجید حافظان ول د هغه د شهادت خبر ورسره دي چې دی واقعي وار بیا د احد غمجن ورځ ور په یادوله ځکه په احد کې اویا نفر مسلمانان په مخامخ جنگ کې ووژل شول مګر دلته بیا اویا نفر په غدر او په خیانت باندې ووژل شول اوس نو عمرو بن امیه چې د مدینه منورې پر لار روان دي په لار کې یو قصه لري چې د هغې واقعې څخه بیا ډېر لوی مسله جوړه شوه چې لږ وروسته به په تفصیل سره درته بیان شي خو اوس دلته د بئر معونه سره د رسول صلی الله علیه وسلم اویا نفر اصحاب په غدر او په خیانت سره شهیدان شول بې له دې څخه چې دوی د جنگ تیاری او آمادګي ولري یا د دوی ته خبر ورکړل شي دوی د ملاعب الاسنه په جوار کې هم ول او په یو ناګهاني ډول سره لشکر پر راوګرځېدی په ظلم او په خیانت سره په نجد او غطفان کې د بني عامر د قبیلو په مابین کې ووژل دا خبر و ملاعب الاسنه ته هغه چې د بني عامر د قبیلو رئیس او د دوی سردار و هغه ته دا خبر ورسېد هغه په ډیر قهر او په غضب سره وویل ول هغه کسان چې ما جوار وکړي څنګه وژل کیږي ما جوار وکړي دي او عامر بن طفیل یې وژني نو په ډیر قهر سره د عامر بن طفیل پر طرف باندې رهي شو هلته چې ورلې بیل پښتنې حمله پر وکوله او په نیزه یې واري پر وکړه وی عامر بن طفیل ووهي زخمی شو مګر مړ نه شو بیا هم قوم یې دلته ودرېدل او دوی دوی سر خلاص کړ خو عامر ابن مالک چې ملاعب الاسنه دی هغه په دغه واقعه ډیر غمجن چې څنګه هغه خلک وژل کیږي چې د جوار ورکړل او د ډیره غم څخه په یو هفته کې بیا مړ شو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل اویا نفر اصحاب کرامو د وژل کېدلو خبر باندې پوښتو او هغه ورته بیان شو او هغه هم داسې په ظالمانه او وحشیانه طریقه سره وژل کېدل نو ډیر غمجن او ډیر خواشینی شو رسول صلی الله علیه وسلم به همیشه جړل اصحاب کرامو دون لو ډله او بیا د قران مجید حافظان ټول په یو واری په غدا او خیانت سره وژل کېږي نو ډیر غمجن واقعه ده چې د احد د غزا لږ وخت هم تیر شوی دی چې اویا نفر هلته شهیدان شول او بیا لس نفر د بني لحیان د طرفه لږ ورځې مخکې ووژل شول او اوس بیا اویا نفر په نت کې بل جنگ په غدر او خیانت سره ووژل شول او ټول هم د قران کریم حافظان دي دا ډیر لوی غم او دردونکې فاجعه دي نو خود رسول صلی الله علیه وسلم دغه واقعو په پیښېدلو سره چې ټول هم په یو څو ورځې کې پر لپسې پیښ شوې ډیر زیات غمجن غم او پریشانی تر داسې اندازې غلبه پر کړې و چې همیشه به د دغه قبیلو د غدر او د خیانت چې د اصحاب وجل ول د غدر او خیانت په سبب به دوی ته شرابي کول امام بخاری رحمه الله د انس رضی الله عنه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم ډیر ورځې د سحر په منځ کې دغه قبیلو ته شرابي کول چې د صلی الله علیه وسلم اصحاب وجل ول چې هغه قبیله رعل زکوان لحیان او عصیه قبیله څو چې بیا دغه آیات شریف په قران شریف کې نازل شو چې بلغوا قومنا ان لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه چې معنی دا د زموږ قوم ته دا حال ورسوي چې موږ د خپل رب سره ملاقات وکړي او هغه زموږ څخه راضي او موږ د هغه څخه راضي دا د هغو شهیدانو قول دی چې په ظلم او خیانت سره وژل شوي ول او الله جل جلاله د هغو دغه د رضایت پیغام ورسول صلی الله علیه وسلم او د هغو کورنۍ ته په قرآني آیات سره ورسول رسول صلی الله علیه وسلم دغه آیات په نزول سره هغه د سحر په لمانځه کې قنوت او یا شراب هغه پرېښول او فورست کې بیا دغه آیات منسوخ شو او د قران شریف څخه نسخ شو موږ مخکې وویل چې عمرو ابن امیه او دبری پس له هغه چې د ټول ملګری د عامر ابن طفیل طرف په شهادت ورسېدل او بیا دای بندي ونیول شو نو عامر ابن طفیل د دې لپاره الکه چې د عامر د مور نظر ادا شي پس له هغه چې د سره وروخري او د مدینه منورې پر طرف باندې رهیدي نو فلار کې د ځان سر فکر وي چې او یا نفر دغه خور سره ور او د دې خوازه یوازې په تشلاس باندې روان
نو بیا چې کله د دا فکر وهي په دې وخت کې پر لارې باندې یو ونه او درخت رااله نو دی د هغې درخت سره کښېناستی ځان وساتي یو څه وخت وروسته یو دوه نفره نور هم راغلل چې دا د بني کلاب د قبیلو څخه ول دا بني کلاب هم د بني عامر د قبیلو یو شاخ هغه هم تر دغه درخت تر سایې لاندې کښېناستی عامر ابن امیه پوښتنې ځینې وکولې چې تاسې څوک یاست هغه وویل چې موږ د بني عامر څخه یو عامر هم ښه خوږ مجلس ورسره شروع کړ پس له خبرو اترو هغه دوه نفره بیده شول عامر ابن امیه ور ولاړ شو او هغه دواړه یې مړه کړل عامر رضی الله عنه په دې خوشحاله دی چې ما خو لږ څه انتقام او بدله واخیستل حال دا چې هغه دوه نفر د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه د جوار او د امان عهد او وعده یې درلوده خو عامر ابن امیه په دغه عهد او وعده باندې نه و خبر نو هغه دوه یې مړ کړل نو اوس عامر ابن امیه داسې دوه نفره ووژل چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه د امان عهد او وعده لري خیر عامر مدینې منورې ته ورسېدی او رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو اویا نفرو په شهادت خبر کړي او هم یې د هغه دوه نفرو حال ورته وویل چې په لار کې وژلي ول رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل تا داسې دوه نفره وژلي دي چې د هغو سره زه د صلح او د امان عهد او وعده لرم او اوس مجبور یم چې د هغو دیت ورکړم نو رسول صلی الله علیه وسلم د بني کلاب قبیلې ته چې د بني عامر یو شاخ دی حال یې ورولېږي چې عامر ابن امیه په بېخبري کې دغه دوه نفره وژلي دي ځکه دی نه و خبر چې هغو ته رسول صلی الله علیه وسلم جوار وکړو نو زه به ستاسې د رضایت لپاره د دغه دوو وژل سوو کسانو دیت درکړم د مسلمانانو او کفارو دغه فرق دی دا هغه بني عامر ول چې د رسول صلی الله علیه وسلم اویا نفره سره د دې چې د دوی د مشر او رئیس د طرفه په جوار کې هم ول په غدر او په خیانت سره امر کړ مګر یوازې رسول صلی الله علیه وسلم نه بلکې ټول مسلمانان د غدر جواب په غدر سره نه وایي غدر او خیانت د مسلمانانو خوی او خصلت نه دی رسول صلی الله علیه وسلم اوس د هغو دوه نفرو چې په سهو او په خطا کې وژل شوي ول دیت ورکړي نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغه دوه وژل شوو نفرو د دیت په راټولولو سره شروع وکړ او عمر ابن امیه رضی الله عنه ته د نه خبرتیا په سبب باندې عفو وکړ خو د دیت په جمع کولو کې هم یو واقعه پیښه شوه چې هغه واقعه د بني نضیر د یهودو سره د غزا سبب وګرځېده چې اوس به هغه د بني نضیر د یهودو د غزا سبب په تفصیل سره درته بیان شي موږ مخکې درته ویلي وو چې یهودو په خپلو زړو کې و اسلام او مسلمانانو ته سره ایښېدل مګر څنګه چې دوی د جنګ او مقابلې خلک نه ول بلکې د دوی کار دسیسې غدر او خیانت او د مسلمانانو سره حسد او دښمني کول نو د دغو دښمنیو دپاره داسې چمونه او حیلې استعمالولې چې مسلمانانو ته تکلیف او آزار ورسوي خو د دوی سره په جنګ کولو باندې نشي اخته سره د دې چې د یهود او د مسلمانانو په مابین کې هغه عهد او د صلح او د خپل مابینځي اړیکو هغه وعده او قانون هم موجود خو دوی د خپلو خائنانه اعمالو او د سوسه خلاص نه اخیستل پس له هغه چې د بني قینقاع یهود وشړل شول او کعب ابن اشرف یهودي ووژل شو نو یهودو پر خپل ځان باندې بیره حس کړ هغه شدت او هغه دښمنی چې دوی په خا کوله هغه څپړ پټکه او لږ آرام شو مګر د احد تر جنگ وروسته بیا زړه په ننوتی او جرأت پیدا کړ خپل دښمنی او خیانتونه ښکارا کول او مدینه منورې د منافقانو او د مکه مکرمه د مشرکانو سره په پټه ارتباطونه نیول او هغه ته هم داسې مشورې ورکولې چې مسلمانانو په ضرر باندې شي رسول صلی الله علیه وسلم د دوی په دغه اعمال او افعال باندې صبر کوي ترڅو چې د رجیع د اوبو او د معونه د څا واقعا پیښ شو د دغه واقعو په پیښېدلو سره يهودو نور هم جرأت او جسارت زیات شو ترڅو داسې یو دسیسه جوړه کړه چې د هغې په واسطه یې غوښتل چې رسول صلی الله علیه وسلم مړ کړي چې د هغې د ستې تفصیل داسې دی رسول صلی الله علیه وسلم غواړي چې هغه د بني کلاب د قبیلې د دوه وژل شوو کسانو دیت جمع کړي نو تاسو ته معلومه ده چې د یو نفر دیت 100 اوښان او د دوه نفرو دیت 200 اوښان او د مسلمانانو حالت د خواري او د غریبۍ دی څونه شی چې مسلمانانو په خپل مابین کې ټولولای شوی هغه ټول کړي خو رسول صلی الله علیه وسلم اوس غواړي چې يهود هم په دغه دیت کې مرسته ورسره وکړي ځکه دا کار د هغه عهد او معاهدې د مادو په سبب پر يهود لازم و چې دوی او مسلمانانو درلودي
که ستاسې په یاد وي چې رسول صلی الله علیه وسلم د یهودو سره لیکلي ول چې په هغو کې یوه ماده دا وه چې یهود او مسلمانان په غم او په ښادۍ کې سرشریکان دي، نو اوس چې کوم مشکل مسلمانانو ته پیښ دی په هغه کې به یهود هم حصه اخلي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د څو نفرو اصحاب کرامو سره د بني نضیر یهودو ته ورغلی. د هغو د مشرانو سره ولیدل چې په دغه دیت کې مرسته ورسره وکړي. یهودو ورته وویل چې ستا د عزت او کرامت په سبب به د دغه دوو نفرو په دیت کې مرسته درسره وکړو، خاصتا چې دغه دوه نفر د بني عامر د قبیلو څخه دي، ځکه دغه بني عامر د بني نضیر د یهودو خلفا او متعهدین ول. نو د بني نضیر یهودو وویل چې بني عامر خو زموږ خلفا هم دي، نو موږ باید خامخا په دیت کې ستا سره مرسته وکړو، نو ته کښېنه موږ به کومک او مرسته راټوله کړو او درته رابیو. رسول صلی الله علیه وسلم هم د دوی د قلا د یو دیواله سره د حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق، حضرت علی او نور اصحاب کرامو سره کښېنستی او انتظار کوي چې یهود هغه خپله وعده پر ځای کړي او مالونه ورته راوړي. یهود لاړل، هلته ګوښه سره یو ځای شول او د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو مشوره یې کوله. ولوله محمد صلی الله علیه وسلم بیا بل وخت دغسې حال باندې نسو پیدا کولی. اوس عجب ښه یوازې دی، څو نفر اصحاب ورسره دي، نه اسلحه ورسره شته، نه د ساتنې دپاره نور ملګري. دغه اوس د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو دپاره ډېره ښه موقع ده. سبحان الله، تاسې د یهودو غدر او خیانت ته وګورئ. د دې پر ځای چې د مرستې د ټولولو په باره کې فکر وکړي، دوی د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو په باره کې فکر کوي. نو ویل یې چې څوک به دغه د میچنې پل چې یو لویه ډبره ده دا اخلي او بام ته یې وخیژي او د رسول صلی الله علیه وسلم پر سر یې رایلي. په دوی کې هغه بدبخت چې عمر ابن جحاش ابن کعب نومېدی، هغه ویل چې دا کار زه کوم. سلام ابن مشکم یهودي وویل چې دا د دوی مشر و، دا کار مه کوئ، په والله هغه دغه ستاسې په قصد او په اراده باندې خبرېږي او دا کار بیا د هغه تړون او د هغه وعدې ماتېدل دي چې زموږ او د ده په مابین کې. خو چا د سلام ابن مشکم پر خبره غوږ ونه نیوی او د خپلې نقشې د عملي کولو اراده یې وکوله. نو عمر ابن جحاش یهودي د هغه میچنې پل چې یو لویه ډبره وه هغه یې واخیستله او بام ته وختی، غواړي چې دغه ډبره د رسول صلی الله علیه وسلم پر سر باندې ور وغورځوي. مګر رسول صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی جل جلاله د طرفه جبرائیل علیه السلام راغلی او د یهودو په دغه چم او خیانت خبر کړ. رسول صلی الله علیه وسلم په ډېره ارامي د خپل ځای څخه ولاړ شو او په سړه سینه باندې رهي شو. هیڅ چاته هیڅ هم نه وویل. صحابه کرام ناست دي او دا فکر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو ضرورت لپاره ولاړ شو، ځکه دوی ته هیڅ نه وویل. نو دوی ناست دي او د رسول صلی الله علیه وسلم د بیرته راتګ انتظار کوي. د یهودو هم دا خیال دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو ضرورت لپاره ولاړ شو او بیرته راځي، ځکه اصحاب یې پرېښول. نو خود اصحاب کرام او یهود ټول د رسول صلی الله علیه وسلم د راتګ په انتظار دي. مګر رسول صلی الله علیه وسلم مخ پر مدینه منوره رهي شو. څنګه چې یهود ډیر انتظار وکړي او صحابه کرام هم په انتظار دي او رسول صلی الله علیه وسلم وزندېدی، نو اصحاب کرام چې رهي شول په لارې کې پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې ورورسېدل. ولې یا رسول الله ته رهي او موږ په تا نه خبر. رسول صلی الله علیه وسلم دوی د یهودو په هغه بد قصد او په هغه شومه او بدبختانه اراده باندې خبر کړ. کله چې مسلمانان مدینه منورې ته ورسېدل، نو رسول صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د بني نضیر یهودو ته ورولېږي. دوی ته ووایاست چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مدینې منورې څخه ووځئ، دلته به نه اوسېږئ او تاسې ته مې 10 ورځې مهلت درکړی دی. که مې تر 10 ورځو وروسته ستاسې څخه هر یو په مدینه منوره کې ولیدی، د هغه سر ورپرې کوم. یهود هم وبېرېدل او بې له بارېدلو یې بله چاره نه درلوده، نو یې خپل بار او ګناه تړل چې د مدینې منورې څخه ووځي. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی منافق لعنت الله علیه هغه نفر ورولېږي چې تاسې اوس څه کوئ؟ ثابت ودرېږئ، خپل وطن ولې پرېږدئ؟ زما سره 2000 نفر را سره دي، زه هغه خلک درلېږم چې ستاسې دفاع به کوي، ستاسې په قلاو کې به د سر کښېني او دغه نفر ستاسې د ساتنې دپاره ځانونه وژني. چې الله جل جلاله د دې منافق ملعون حالات په سورة حشر کې بیانوي، چې د سورة حشر په 11 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا
وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. یعنی آیات هغه کسانو ته نه ګوري چې منافقان او غادران سوي دي چې دوی هغه خپل کافران سو ورونو ته چې د اهل کتاب څخه دی وای قسم دی ک تاسو د مدینه منورې څخه وېستل سي نو خامخا موږ هم تاسو سره وځو او تاسو د ضرر مبارکي تاسو د ضرر لپاره د اچا خبره نه منو هیڅ کله چاته غوږ نه نیسو او کچې تاسو سره جنگ کړي نو خامخا موږ تاسو مرسته او کومک کوو. دغه آیات د عبد الله ابن ابي منافق لعنت الله تعالی علیه په باره کې نازل شو چې په پټه يهودو ته پیغام ولېږي چې تاسو مبيریږئ او خپل ځانونه یوازې مبولي که مسلمانان غواړي چې تاسو د مدینه منورې څخه وباسي موږ تاسو سره ولاړ یو او که خبره تر جنگ ورسېده موږ تاسو مرسته کوو. دا زموږ قطعي فیصله ده او زیات تر دې نو موږ تاسو په باره کې د هیڅ خبره لا هم نه اورو. خو الله جل جلاله وایي چې والله يشهد انهم لكاذبون، یعنی الله شهیدي ورکوي چې دا منافقان خامخا په دغه خپلو خبرو کې دروغجنان دي. د منافقانو دغه خبرې د زړه څخه او په رښتیا نه وي، فقط د مسلمانانو سره د جنګولو دپاره خلک راپورته کوي. دغه خبرې په ژبر سره کوي او په عمل کې دوی هیڅ نه کوي او نه یې کولی شي. د عبدالله ابن ابي منافق په دغه پیغام سره یهودو په خپلو ځانو کې قوت او طاقت حس کړي او پر دې جنګ ټینګ شول او په دې فکر باندې پسې ټینګ شول چې موږ به وځو نه بلکې جنګ وکړو. نو د یهودو رئیس چې حویه ابن اخطب د منافقانو د وعدو په تمه شو. نو یې رسول صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږئ ول موږ له خپله وطنه نه وځو او تاسې هر څه کولی شئ هغه وکړئ. په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه اوسني حالت چې مسلمانانو ته پېښ شوی دی دا ډېر تکلیفي حالت دی، ځکه په دغه خطرناکه وخت کې د یهودو سره د مسلمانانو د جنګ کولو عواقب او وروستنۍ نتیجې د خطرو څخه خالي نه دي. او تاسې ولیدل چې ټول عرب مسلمانانو ته یو لاس دي. د احد تر جنګ وروسته د مسلمانانو د دعوت ډلې په هغه خائنانه شکل سره په شهادت ورسولې او بیا د بنو نضیر یهود دونه قوي ول چې د دوی د تسلیمېدلو احتمال ډېر لري و. نو که په دغه شرایطو کې د بنو نضیر د یهودو سره جنګ وشي نو په نتیجه کې د مسلمانانو دپاره ډېره ناخوښه کارونه په وجود راوړي. مګر هغه حالت چې مسلمانانو ته د ماء الرجیع او د بئر معونه د واقعو په سبب پېښ شول په دوی کې د دغو جرایمو او خیانتو په مقابل کې حساسیت زیات کړي. دا چې مسلمانان د ډلو او د افرادو په شکل باندې وژل کېږي او خیانت ورسره کېږي نو د دوی احساسات پر جوش راوستل چې د خائنانو په مقابل کې باید چې ودرېږي او د هغو څخه انتقام واخلي. نو یې د رایو په تصویب سره دا خبره باندې اتفاق وکوي چې د بني نضیر د یهودو سره باید جنګ وشي، خاصتا چې دوی د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو دسیسه هم جوړه کړې وه. نو هر څه چې پیښیږي خو د یهودو سره باید جنګ وشي. اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د بني نضیر د یهودو د رئیس طرفه هغه د نه بارېدلو او د جنګ کولو جواب ورسېد نو رسول صلی الله علیه وسلم تکبیر ووایه او صحابه کرام هم تکبیر ووایه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو لشکر جوړ کړي، د لشکر بیرغ حضرت علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته ورکړي او لشکر د بني نضیر د یهودو په طرف ورهي شو. لشکر هلته ورسېدی او یهود یې محاصره کړ. یهود په خپلو قلاو ننوتل، دروازې یې بندې کړې او د قلاو د بامو څخه مسلمانان په غشو او په ډبرو باندې ونیول. مسلمانان مجبور شول یو څه پر شا باندې ولاړل او د دوی څخه لرې خیمې ودرولې. داسې ځای واړول چې د یهودو غشي نه ورسېږي، مګر د یهودو ډېر باغونه او لوی کښتونه تر خلا د باندې او د دغو ونو د شاو څخه به پر مسلمانانو د غشو وارونه کول. نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې د دوی د خرما یا د کجوري ټوله ونې او درختې ورپرې کړي. صحابه کرامو د ونو په ریبلو باندې شروع وکړل. کله چې ځینې ونې وریبلې یهود وارخطا شول، ویلیدل چې په باغو کې ونې چپه کېږي او زړونه یې ولوېدل چې مالونه یې د منځه ولاړل. او یهودو ته مال تر هر شي ډېر محبوب. تاسو ته معلومه ده چې یهود د مال او د پیسو سره تر اندازې زیات محبت لري. نو یې رسول صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږه چې یا رسول الله درختې ولې نړوې، هغو څه ګناه کړې ده؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ول یا به تسلیمېږئ او یا ټولې ونې او درختې مو در پرې کوم. الله جل جلاله دغه حال په سورة حشر کې په 5 نمبر آیات کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. یعنی هغه چې تاسو د خرما ونی او د هغو تنې مو پرې کولې یا پر خپلو بیخو باندې پرېښولې دغه ټول د الله په حکم سره دي او دا د دې دپاره چې الله جل جلاله فاسق او نافرمانه یهود رسوا کړي. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه سیرت په راتلونکو درسو کې واورو ان شاء الله تعالی. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.